بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم راجدر خان دی او د ډوډیر کلی یم. محله مې دولت خیل بالا ده او خپله مخکې مې مرچنټ نیوي کې نوکر وم، د هغې نه میرین انجینیر ریټایر یم او سیاسي دغه باندې هم د اے ان پي 3 ټینوره کې چې کوم دی نو صدر پاتې شوی یم او دې نه علاوه په سیاسي دغه کې چې کوم دی د تپوتمان جنرال سیکرټري پاتې شوی یم. دې ته ډوډیر ځکه وایي چې دا دو ډیر لکه دوه ډیرۍ وي په دې کې، هغه یو دا کوم دی چې موږ ناست یو دا ډیرۍ ده، دې سره خوا کې مقبره ده او یو دغه زمونږ د مشرانو زاړه کورونه چې کوم ځای کې دي هغه ځای کې بله ډیرۍ وه، نو هغه د دو ډیر د وجې دا دو ډیر دې ته وایي. خو اوس فلحال چونکې وخت تیر شو نو د دو ډیر نه دا ډوډیر شو. دا په د انبار ټوپی روډ به وتوي، اوس زیاده ټوپی روډ وتوي، هغې سره جنوب طرف ته 1.5 کیلومتر کې آباد کلی دی. په دې کې غټې محلې درې دي، یو تمیاګان وایي او خیر په آبادۍ په لحاظ سره وړه د ټول نه غټه محله پکې دولت خیل ده چې دولت خیل دوه ځایه دي اوس، دولت خیل بالا او دولت خیل زیرین، ټول د دولت خیل وایي. بل ورسره د ملا خیل دي او نور واړه واړه دغه په دې کې لکه زمونږ په حجره باندې سورکی خیل، خادي خیل، پایه خیل دا ټبرې دي. دې سره قبلي بانډه یو آباده شوې ده، هغې ته مغربي بانډه وایي، بله نورخاته بانډه یو آباده ده، هغې ته نورخاته بانډه وایي او هغوی ورله نوم اوس مسکین آباد ایښی دی. دا د ډوډیر تقریبا دا محل وقوع ده. جنوب طرف ته ګاړ ایسپی ډوک دا پاتې کېږي، جنوب مشرق طرف ته، د مشرق طرف ته چې کوم دی نو ټنکوي او دغه ته روډونه تللي دي او قبلي طرف ته د زیدې دا بدرۍ ده او بدرۍ سره زیده کلی دی. په بره باندې شمال طرف ته کډی کلی د روډ نه هغه طرف ته پاتې کېږي. دا محل وقوع ده. آبادي تقریبا 2.5 زره کورونه به وي، خو سکولونه پکې تقریبا یو پکې های سکول د هلکانو، یو های سکول د جینکو. خو چونکې زمونږ بدقسمتي به دی چې د یا خوشقسمتي د جینکو چې د جینکو پکې پرایمري 3 سکولونه دي او د هلکانو پکې یو سکول دی. نو که چېرې دا ارباب اختیار کسان وي هغوی ته دا خبره ورسي نو په دې دې هم لږ غور وکړي چې یاره هلکانو له هم سکولونه نور پکار دي، ځکه د جینکو پکې 3 سکولونه دي او بلکې اوس پکې 4م هم جوړ شوی دی بره د عبدالمالک خان د روډ په غاړه، د کندې په غاړه. نو د هلکانو پکې یو سکول دی چې باید سکول باندې ډېر لوی بوج دی. باقي دې نه علاوه زمونږ د کلي یو ډېر غټ پہچان چې ورته مونږ واو هغه د کبډي دی. د کبډي په میدان کې 6 کاله مسلسل دا کلی د پورا ضلعي چمپیون پاتې شوی دی. ډېره ښکلې لوبه پکې هلکان کوي او د کبډي نه علاوه د مخې پکې ډېر لوی تاریخ دی او د تماکو فصل یې ډېر زیات مشهور په خوا اوس خیر نشي کرلی، خلک کم کوي. او سیاسي پارټۍ هم پکې تقریبا ټولې شته، د ټولو پریزنټیشن پکې شته او خلک ډیر زیات ښه خلک دی، جګړمار نه دی، جګړې نه کوي، د اصولو د ورورولۍ خلک دی. مونږ ګیر چاپېره کلي چې را سره سوله دي، که کډی دی، که زیده ده، که موسی بانډه ده جنوب طرف ته، داسې رڼا ډېرې دي. ټولو کلو سره زمونږ ډېرې ښکلې ورورولۍ دي او زمونږ ډېر زیات لکه مونږ یې قدر کوو، مونږ یې قدر کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شیر اکبر دی، ریټایر استاد یم. د ډوډیر اوسیدونکی ما او د خادي خیلو محلې سره تعلق لرم. ډوډیر ځکه نوم دی چې دلته کې دوه ډیرۍ وي او دا چې کله
کرمه او فتح خان د کابل نرال نو په دې ډیرو باندې هغه کورونه جوړ کړل او سیدنه شروع کړه نو د هغه دوه ډیرو په وجه سره د دې نوم روانې د انو ډیر شو په دې کلی کې غن قانون ووسی چې په هغه کې یو خادي خیل نوم دی دا خادي خیل د کچدار خادي اولاد دی او خادي بابا په پنجاب کې پچچ کې زیارت ته امنګ د هغه اولاد یو د مردان تورونه راغلي خلک دي او د مردان تورونه مخکې دا په سوات نه مخکې د کابل کندهار راغلي خلک دي او دا دی بڑې سو دغه روهیلا خادي خیل چې دین دا په اصل کې روهیلا قوم دی دا د کابل کندهار راغلي دي زمونږ کلی کې د تعلیم په دغه باندې په دواړه لیولو باندې د زنانو د نارینو تعلیم خډیر دی او د دین په لحاظ سره خډیر دی دینی مدرسې کور په کور چلیږي باقی مدرسې شته په کورونو کې دینی تعلیمونه کیږي او زمون خلک په دین او په دنیا په دواړه باندې تعلیمونو په لحاظ سره ډیر مخکې دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما غفران الله نوم دی د پلار نوم چې د مغفور الله دی زه د کلی چیرمن د عشر زکات پاتې شوی ما او د کلی ته ډوډۍ د خوا زمانې نه آباد دی دا خو زما د پیدایش نه بهر دی او په دې چې مشهور دی په دې باندې دوه باغان دي یو شیخ نور شیخ ادم بابا باندې هغه مشهور دي چې هغه باندې به خلک چې دنه راتل په خوا زمانه کې هغه باندې به د سترګو سوالونه کول چې الله بابا سترګې مې خو کړه الله سوال خدای الله نه کول پکاري خو په خوا جټه زمانه و او خلک نه پوه نو بس د باباګانو نه به سوالونه کول راځه اوس خو ماشاءالله خلک علم سره تعلق زیات شو اوس خو هغه باباګان چې دغه سي شړ پراتلی هغه ته څوک نه راځي او د ډوډۍ ته چې د ډوډۍ زکوای چې د کې دوه ډېرې دي په دې وجه دې ته چې د ډوډۍ ویل شي چې مختلف قومونه آباد دي په دې کې میاګان آباد دي پښتانه پکې آباد دي ملایان پکې آباد مولا خیل چم یو مولا خیو ته دولت خیل چم یو ته مولا خیل چم یو ته میاګان چم بل پکې بیا خادي خیل دی پکې پایا خیل دی پکې په دې کې هر قسم خلک ته شاخیلان پکې شته فقیران پکې شته مال هوانان پکې شته مالیاران پکې شته په دې کې نور راځي تور خیل پکې شته یعنی دغه پنځه شپږ تک خیلونه پکې چندا پکې آباد دي موږ دا کله ته مشهورته متعلق چې کوم دی د نن سبا په مناره مسجد باندې مشهور دی ځکه چې دا مناره په زموږ په دې مسجد قباء کې کما جوړه ده دا په دې نږدې کولو کې چته نشته لري دا ډیره مشهوره دغه د مناره ده ځکه چې د رایوان نه کم خلک راځي د دې مناره مسجد په حواله باندې الته کې دغه د تعارف وکړي چې هغه منارې جومات ته به د الته نه چې دی نو په دې ټوله علاقه کې بیا په نږدې علاقو کې کلو چې دی نو دا جوماتونه خورېږي دا مناره ډیره مشهوره ده بل زموږ د کله چې دی نو پخوا زمانه دا کله چې کم دی نو پخوا په دې کې تماکو ډیر کرلی شو او د دې تماکو به چې دی نو په د ټولو علاقو کې بلکې په پېښوره پورې دا عام استعمال بدل باندې دا تماکو به زموږ ډیر زیات مشهور دینی حواله کې پکې علما چې پکې نه داسې مشهور علما پکې نشته خو نن سبا په هر کلی کې عالمان چې دنو دا شته پکې ډیر دی پکې عالمان پکې شته داسې غټ عالمان مفتیان یعنی دا پکې نشته لکه دا
مولانا طاهر صاحب د پنځپیر کې یا چې دنه د سابق صاحب د پشا منصور کې دا چې دنه د دې کلو کې موجوده سه اوچت علما پکې نشته لري. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شیرهادي دی. زه د ډیر کلی باشنده یم او زه خپل چې کوم دی زما الکترونیک میډیا سره تعلق شته ستناسه. زمونږ د کلی چې کوم دا یو تاریخي کلی دی. زمونږ د خلکو چې کوم مشرانو هغه د افغانستان نه هجرت کړو او الته اجرا د افغانستان جو صوبین هغه هجرت کړو دلته کې دا تقریبا 351 تقریبا دا کلی آباد دي او دې کلی چې کوم نه دی کې د بنیادی چې کوم دی د کلی درې محلې وي هغه کې یو مولا خیل یو دولت خیل او یو چې کوم دی هغه سیدان محله ده او دې کلی چې کوم دی نوم چې کوم دی اډوډیر دی او اډوډیر په دې نسبت سره دی چې دلته کې دوه ډیرې دي نو چونکه دا دوه ډیرو چونکه ډیای خانه کې دوه چې کوم دوه توای نو د وی په دې په نسبت سره دي نوم چې کوم نه ډوډیر کې خوده شو او دې کې چې کوم دي مختلف قومونه آباد دي دې کې بړې چې کوم دي بړې قوم دغه څنګه چې په بلوچستان کې په کوټه کې چې کوم دي بړې قوم شته دغه شان په یاروسین علاقہ زړزړ علاقہ کې بړې شته انبار کې شته دغه شان د ډوډیر کله چې کوم دي کې دلته بړې قوم دغه دي چې دغه یو تاریخي منظر شته هغه چې کوم دغه هغه بات خان جرنل چې کوم تشوی دا کې دور کې تیرشه بخت خان جرنل چې هغه د دې کلی د دې بړې قوم سره تعلق ساتي او دا کله چې کوم ډېر زوړ تاریخ لري او دې چې کوم دلته مشهور پسونه چې کوم دي هغه خاص کر چې کوم دی د ورجینیا سیګریټ چې کوم تماکو دی هغه دي او دا شان جوار دي غنم دي او دا شان د نصفه چې کوم دا هغه مین پیداوار دي او دا چې کوم دی د موږ د کله چې کوم دی په هر لحاظ سره په ټوله ثوابای کې چې کوم مخ کې دی زموږ د کلی د تنظیم چې کوم دلته کې د کبډي کلاریانو شه زموږ کله چې کوم اکثر په میچونو کې چې کنه دغه کې فرست راغلي دي دغه شاندلته کې یو مخه زموږ دغه چې کوم دی تاریخي او لوبه ده مخه وشتل نه چې هغه کې زموږ کله تقریبا چې کوم دی په فرست پوزیشن ما راځي او زموږ د کلی خلک چې کوم دی اکثر زموږ د کلی خلکو چې کوم دی د روزګار ذریعہ چې کوم نه ټول تقریبا ملازمت ته اکثر خلک په آرمي کې دي او زیات تر په نوکرو باندې ځکه چونکه زموږ د کلی چې کوم دی دا رستور راغلي دی هغه پیدري جادات دومره نو چې دلته کې هي پاغي دغه گزارو شي په دې وجه زموږ اکثر خلک یا بزنسمن دي یا چې کوم په دوبۍ کې او په یورپ په ملکونو تتلی دي اغل تمزدوري کوي یا دلته کې روزګار چې کوم سروس خاص کر او آرمي کیم خلک دي زموږ د کلی چې کوم خال ډیر خلک موجود دي تعلیم په لحاظ سره چې کوم دلته کې تقریبا د جنکوم های سکول او دا شان پرایمري سکول نه خو چې کوم دین هغه خو بدري دي خو های سکول د جنکوم دا دلته کې د قانوني های سکول او دلته پرایویټ سکولونه هم دلته کې موجود دي مدرسې چې کوم دلته کې تقریبا 5 شپږ دینی مدرسې دي یو د بناتو ده د جنکو یو مدرسه ده دغه شان سلور 15 چې کوم دا د الکانو دي او هم څه دا کو چې دا چې زموږ اساسو د ملک چې زموږ پاکستان ملک دی او د سې چې زموږ اساسو چې کوم تعلق ته تعامل کې نمون بایو په پردا چې مهنت د قائد اعظم څنګه فرمان دی چې کام چې مونږه تاسو مهنت کو کوشش کو ان شاء الله خپل دا کې کوم هغه سره مخلص یو هر محکمه کې جوړ ډیپارټمنټ کې چې مونږه سره مخلص یو چاهي کې مونږه تاسو د ځړنه چې کوم نه هغه خدمت کو د قوم خدمت کو دغه شان چې کوم دی وسه خلکو سره مدد او نصرت کو نو دی ان شاء الله د ملک په وخت کې په ترقۍ باندې روان